أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. دی مخکې آیت مبارکه کې ناکارا اهل کتاب داغو تذکره وکړله چې په دې اهل کتابو کې چې کم ناکاره خلق دی دا بچری هم ستانا نه خوشحالیږي تر څو پورې چې تا مکمل د دوی دین نه دی اختیار کړي. او دې آیت مبارکه کې دا نیک اهل کتاب په اهل کتابو کې چې کم خلق هغه نیکان دي او ښه خلق دی داغو تذکره کوي او یا دا صحابو تذکره کوي او گوی چې دا دواړه په دې کې خود به خود رالل. نیک اهل کتاب چې دي نیکان نو دا چې کم هغه په سابقه ادیانو کې دي په یهودیانو کې په عیسایانو کې چې کم نیکان دي او حق پرست دي نو په کې مرالل او صحابه په کې مرالل ځکه چې دا هم اهل کتاب دي او نیکان دي. نو فرمای الذين هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی مونږ دوی ته کتاب. فرمای چې عام طور باندې اوتل کتاب چې راشي د دینه ناکارا کتابیان مرادي یعنی هغه خلق چې هغه کتاب ورکړلی شی دی او هغه ښه خلق نه دی عمل درست نه دی. او د نیکانو د پاره عام طور باندې قرآن پاک کې آتیناهم لپس دې راغلی دی. نو فرمایي چې هغه کسان چې مونږ دوی ته کتاب ورکړی دی هغه که په یهودیانو کې دي نیکان یا په عیسایانو کې دي حق پرسته یا صحابه یتلونه دوی تلاوت کوي د دغه کتاب چې دی دا لولي. تلاوت کول چې دی لفظي هغه په ژبه باندې ویل چې دی ته تلاوت وای او که د دې په معنی پوهیږي او که نه پوهیږي او که چېرې د دې په معنی باندې هم پوهیږي نو دا هغه دویمه درجه شوله او که چېرې د ده عمل دا د دغه کتاب موافق همي یعنی دا قرآن پاک تلاوت کوي او تلاوت سره سره خپل عملوم دای سره ګوري او خپل عملوم داغي موافق جوړي نو دا د ټول نه اعلی مرتبه ده. نو فرمای چې یتلونه دوی لولي دی کتاب لره حق تلاوته لکه څنګه چې د دې د لوستلو حق دی. او فرمای مفسرین د دې مختلف وضاحتونه کړی دي. بعض فرمای چې د دې د تلاوت حق دی چې د دې د قرآن پاک تلاوت وکړلی شي د تجوید د قواعدو موافق دا د دې د تلاوت حق دی. او بعض علما فرمای چې د دې حرام وګڼي د قرآن پاک چې څه حرام کړي دي دا حرام وګڼي
او قرآن پاک چې څه حلال کړي دي هغه حلال ګڼل دغه حق تلاوت دی. او دغه شانتي یعنی تلاوت کول او داغه اتباع هم کول دا گویا چې هغه د تلاوت هغه کامل حق ادا کول دي. یعنی دا ټول خبرې چې کله د دې لحاظ وساتلی شي نو دا د قرآن پاک د تلاوت صحیح حق ادا کول دي. او ځکه فرمای چې بعض خلک داسي چې هغه د قرآن پاک تلاوت کوي او قرآن پاک پاو باندې لعنت وای دا هغه د صحیح تلاوت نه کول د وجنا یا الفاظ صحیح نه وای یا عمل درست نه دی. اولایکا فرمای دا خلک چې دی یؤمنون دوی ایمان راوړي به په دې کتاب باندې. دغه یهود نصرانیان چې کم ناکاره خلک دي نو ته پاو باندې مزید خپل صلاحیت مخرابوه ټیم په مزه کوه. دا کم چې حق پرست خلک دي په اهل کتابو کې په یهودو نصرانیانو کې یا کم چې صحابه کرام دي دا خلک د دې کتاب صحیح تلاوت کوي څنګه چې د دې د تلاوت کولو حق دی او دا خلک په دې باندې ایمان راوړي نو بس په دوی باندې خپل هغه وخت دوی لورکا د دوی سره چې دی نو هغه دوی باندې هغه خپل صلاحیتونه ولګوه. نو فرمایي چې دوی ایمان راوړي په دې کتاب باندې صحیح ایمان. ومن یکفر او څوک چې کفر کوي انکار کوي هغه که د اهل کتابونه دي او که د اهل کتابونه علاوه دي یعنی د دې امت خلق نو فرمایي چې فاولئک هم الخاسرون نو دا خلق تاوانیان دي ځان له تاوان ورکوي او دا د خپل تاوان دی خپل نقصان دی. یا بنی اسرائیل اذکرو دی دو آیتونو کې دا آیت مخ کې هغه د دې حصے په شروع کې بیان شو دا آیت گویا چې دوباره اوس بیا بیانوي. د دې ځای نه د بنی اسرائیلو نقض عهد د هغې تذکرې وشول او د بنی اسرائیلو قباحتونه بیان شول او دوی ته ترغیب ورکړلی شو چې تاسو د الله تعالی سره کومه وعده کړې ده په نبی آخر زمان باندې ایمان راوړلو هغه تاسو ومنئ. نو دا پوره بحث پای کې وشولو یعنی دا تقریبا چې د دې سپارې په درېمه څلورمه رکوع نه دا بحث شروع شوی دی او دا د دې سپارې په انتها یعنی دا د ختمېدو ته نږدې ده او دوباره هغه آیت ذکر کوي ترغیب ورکوي دا باس نور ختمیږي د بنی اسرائیل ته بنی اسرائیل چې داو باس ختمیږي د دې نه پس بنی اسماعیل داو باس را روان دی نو دلته کې هغه په آخر کې دوباره دوی ته ترغیب ورکوي چې تاسو د الله سره کوم وعده کړی ده په نبی آخر زمان باندې ایمان راوړلو هغه وعده چې ده هغه پوره کوي ځکه چې الله تعالی په تاسو باندې خصوصي انعامات کړي دي. ګورئ تاسو له الله تعالی په ټولو خلکو باندې یو غوروالی درکړی دی تاسو د پیغمبرانو الواد یې او د هغه ورځې نه ویریږئ چې په هغه ورځ به بیا ستاسو د دنیا هیڅ شی په کار نه راځي نه به څوک په کار راځي او نه به څه په کار راشي. نو فرمایي یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو اذکرو یاد کئ نعمتی اللتی زما هغه انعامات
انعمت علیکم چې ما په تاسو باندې کړی دي. یعنی ترغیب چې کله دې کې خو ترغیب د ایفای عهد ته چې دغه وعده ده چې کم تاسو د نبی د الله تعالی سره کړی ده په نبی آخر الزمان باندې ایمان راوړلو، دا وعده پوره کوي. نو ترغیب ورکوي. نو د ترغیب ورکول لپاره الله تعالی خپل د نعمتونو تذکره کوي دوی ته. تاسو زما نعمتونه یاد کړئ نو تاسو ته بیا په دې باندې عمل کول آسان شي. وانی فضلتکم علی العالمین، او تاسو لما غورواله درکړی دی په ټولو خلکو باندې په نسب کې چې تاسو د پیغمبرانو الواد یې. نو پکار چې تاسو د عظیم نسب د وجې نه ستاسو کردار عظیم پکار دی. ستاسو نسب چې څومره عظیم دی، پیغمبرانو الواد یې، نو تاسو به د پیغمبرانو مرسته کوئ که تاسو به د پیغمبرانو دشمنی کوئ؟ چې د پیغمبر الواد شئ نو تاسو خو پکار چې د پیغمبرانو مرسته تاسو کوئ، نه چې تاسو به د پیغمبر په دشمنی کې ودرېږئ. نو فرمایي چې واتقو، او د هغه ویریږئ، یومن د هغه ورځې نه چې ورځ د قیامت ته لا تجزي چې په کار به نه راځي نفس یو سړی عن نفس د بل سړي. تاسو خو چې د ایمان نه راوړئ په نبی آخر زمان باندې، نو د دې وجې نه چې یاره زمونږ حکومت وخت چې دی دا خبره نه خوښئ. زما څومره ملګري دي، دوستان دي، رشتہ داران دي، په ایمان راوړلو به دا ټول زمانه پاتې شي، بیا زما او د دوی دشمنی چې دا کره شوه. نو د دغه خلکو د وجې نه ته ایمان نه راوړې، حالانکه د قیامت په ورځ به ستا په دې کې یو کس هم په کار نه راځي. ځکه دا داسې ورځ ده چې په دې کې د یو انسان بل انسان په کار نشي راتلی. او نورو آیتونو کې راغلی دي چې په دې ورځ به یوم یفر المرء من اخی، یو سړی به هغه د خپل ورور نه تښتي، و امه و ابیه، او د مور او د پلار نه به تښتي، او د خپل بچی او د ښځې نه به هر سړی تښتي، نو هیڅوک به د چا په کار نه راځي. ولا يقبل منها عدل، او نه به قبول کړلی شي د چا نه جرمانه. لکه تاسو چې دا کم مال دولت اسره کوئ او د دې د وجې نه ایمان نه راوړئ، چې یاره بیا به څوک نذرانې شکرانې مونږ له نه راوړي، دغه شی هم ګوره په آخرت کې بیا نه پکارېږي. که پوره دنیا د سرو زرو شي، نو دا به یو سړی غواړي چې دا زه د خپل جرم په جرمانه کې ورکما او صرف دې ما ته جرم معاف کړلی شي، نو دی به دا خوښی، لیکن دا به نه به چا سره یي او نه به چا نه قبلیږي. ولا تنفعها شفاعة، او نه به دوی له شپارس پیدا ورکوي. شپارس چې دا هغه مؤمنان له پیدا ورکوي، خو دوی له به هلته کې بیا شپارس هم پیدا نه ورکوي. یعنې عام طور چې یو سړی په یو جرم کې ونیوی شي، نو ټول نه لاول هغه مخاورز خلک هغوی چې دي نو هغوی سره رابطې وکړي، بیا خپل مال دولت په کار راولي، بیا خبره شپارس ته راشي. ولا هم ینصرون، او نه به دوی مدد وکړلی شي. یعنې که ډېر خلک راجمع شي او احتجاج وکړي، نو فرمایي چې په دنیا کې خلک په دې ځان خلاصوي، او په آخرت کې بیا دغه گنجایش هم نشته دی چې څوک دې د مدد وکړلی شي. الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی موږ دوی ته کتاب، یتلونه لولي دی لرا حق تلاوتي، لکه څنګه چې د دې د لوستلو حق دی. اولئک یؤمنون به، دا خلک ایمان راوړي په دې باندې. ومن او هغه څوک
یکفر چې انکار کوي به د دې کتاب نه اولئک هم الخاسرون دا خلق تاوانیان دي یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو اذکروا یاد کئ نعمتي التي زما هغه انعامات انعمت علیکم چې ما کړی دي پتا سو باندې وانی فضلتکم علی العالمین او ما غورواله درکړی دی تاسو ته په ټولو مخلوقاتو باندې واتقوا ويرګ یوما د هغه ورځ نه لا تجزي چې په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس شیئا د هیڅ شي ولا يقبلون بقبليك منها ددن عدل بدلا ولا تنفعها شفاعت او نه به پیدا ورکړي دته شفارس ولا هم ينصرون او نه به د دوی مدد کولی شي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار د دې ناستې د برکت موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې پروردگار موږ ته په دې باندې کامل عمل را نصیب کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين